د غسل جنابت نه بعد دوباره د منی قطري خارج شي نو آیا دا کس په دوباره غسل کی یا دغه غسل د لپاره کافي دی چې کوم غسل دو په دې حواله سره ملګری تاسو کړل چې یو کس داسې چې هغه هم بسری نه کوراله وغیرہ کی یا په څه طریقې سره چې د منی اخراج وکي یعنی انزال وکي او د هغه نه فورن بعد چې دی ولامي او د لمبلو نه پس دته دوباره د منی قطري خارج شي نو آیا په دغه صورت کې باندې دوباره لامي دوباره په باندې غسل واجب کیږي یا دغه غسل د لپاره کافي دی یاد وساتئ په دې حواله سره دوه مسلې جوړي ځان پوهه کوي په یو صورت کې چې کوم دی دوباره غسل واجب کیږي او په یو صورت کې دغه یو غسل د لپاره کافي دی په کوم صورت کې چې کوم دی دوباره غسل بکې هغه برتم خیمه او چې کوم صورت کې دغه یو غسل کافي دی هغه هم تاسو مخه بیانوم راځو اولنې مسلې طرف ته چې یو کس داسې چې هغه هم مصری وغیرہ کې یا په څه طریقې سره انزال وکي یعنی د منی اخراج وکي او د هغه نه فورن بعد د سوګي د غسل وکي نو په دغه صورت کې بیا ظاهره خبره ده چې دغه نه فورن بعد د غسل وکي او بیا دغه د منی اخراج وشي د قطرو د غسل نه بعد نو په دغه صورت کې به دوباره غسل کی دی دوباره غسل کی او په دمانه دوباره غسل واجب دی دغه غسل سره د غسل چې دی هغه غسل جنابت چې غلط نه دی ادا شوی دی دوباره غسل کی دویم صورت کې چې کوم دی کچري یو کس داسې چې هغه انزال وي یعنی منی خارج شي او دا هغه نه فورن بعد ونه لامي بلکې پمیس کې دی ودشي یا دی واړه بولو کې امتیازي وغیرہ یا د هغه نه علاوه دی دومره لاړ شي وګرځي تقریبا 30 قدم دی وګرځي او د هغه نه بعد دی ولامي او دغه لمنو نه پس دته چې کوم د قطرو اخراج شي یعنی بغیر شهوت د چې کوم د قطري خارج شي نو په دغه دویم صورت کې بیا د باندې دوباره غسل نشته بلکې دغه غسل د لپاره کافي دی دویم صورت کې دوباره واوري اول صورت کې داسې کچري دی انزالو کې یعنی منی اخراج شي او دغه نه فورن بعد دی ولامي یعنی د ګرځیدل نه دی د امتیازي نه دی ګډي او دغه نه علاوه د چې کوم دی او د شوم نه دی یعنی څنګه منی خارج شو دغه نه فورن بعد د غسل کو او په دغه غسل نه بعد کړه د قطري خارج شي نو په دغه صورت کې به دوباره غسل کی په دغه دوباره غسل واجب شو دویم صورت دغه د کچري د منی خارج شي انزالو شي دغه نه فورن بعد دیونه لامي بلکې په میس کې دی ودشي به کې یا امتیازي وغیرہ کې واړه بولو کې یا دغه نه علاوه 30 قدم دی وګرځي دغه نه بعد دی ولامي او د لمبلو نه پس دته چې د منی چې کوم خطرې دي هغه خارج شي بغیر شهوت نظاهر خبره ده نو په دغه صورت کې بیا په دې صورت کې مطلب باندې غسل نشته بلکې دغه غسل د لپاره کافي دی ها په دې صورت کې دا چې دغه چری د وضو نه د مازه لپاره به وضو کی بهرحال امید کوم چې دا مسله به په سمجھ کې راغلي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته